آیا پوهیدئ چې جاپانیان د کار پر مهال د خوب له امله تنخواه اخلي؟ او یا د دې هیواد خلک سره له دې چې ژوند ته ډېرې هیلې لري خو تر ټولو ډېره ځانوژنه کوي؟ ښایي د جاپان حیرانوونکی حالت درته د باور وړ نه وي او یا عجیب درته ښکاره شي، خو دغه جالب حقیقتونه له پیړیو راهیسې د دوی له فرهنګ سره یوځای شوي دي. په ننني مطلب کې به د جاپانیانو پر حیرانوونکو حقیقتو خبرې کوو. جاپان د نړۍ دریم هیواد دی چې خلک یې ژوند ته ډېرې هیلې لري. په دې هیواد کې نارینه 80 کاله او ښځې نږدې 80 کاله ژوند کوي. یا هم په بل عبارت د جاپانیانو ژوند ته هیلې د امریکایانو په پرتله 4 کاله ډېر دی. سربیره پر دې د جاپان 20 سلنه خلک له 65 کلونو څخه ډېر عمر لري چې په نړۍ کې تر ټولو لوړ تناسب دی. په جاپان کې 90 سلنه موبایلونه د اوبو ضد دي، ځکه د یاد هیواد ځوانان حتی په تشنابونو کې هم د تلیفون کارولو عادت لري. جاپانیان د مخامخ کېدو پر مهال په دودیز ډول د لاس ورکونې پر ځای یو بل ته سر ټیټوي. همدارنګه دوی وایي چې ډېر ټیټېدل د ډېر درناوي په معنا ده. جاپان د نړۍ دویم هیواد دی چې ډېری ځانوژنې پکې کیږي. خو جالبه خبره دا ده چې د دې هیواد د ماونټ فیجي په څنډه کې د ځانوژنې ځنګله په نوم یو ویرونکی ځای شتون لري چې دا ځای د سان فرانسیسکو د ګولډن ګیټ له برج څخه وروسته په نړۍ کې د ځانوژنې دویم مشهور ځای بلل کیږي. د شینجیوکو ریل سټیشن چې په توکیو کې تر ټولو مهم ریل سټیشن دی د نړۍ تر ټولو بوخت سټیشن دی چې هر ورځ 2 میلیونه خلک له دغه سټیشن څخه ګټه اخلي. جاپان او روسیې تر اوسه د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې تړون نه دی لاسلیک کړی او لامل یې د کوریل د ټاپوګانو پر سر د دوی لانجه ده. په نړۍ کې تر ټولو ډېر موټرونه په جاپان کې جوړیږي. ټویوټا چې له نوم سره به یې تاسې ټول آشنا وئ په نړۍ کې دریم لوی جاپانی شرکت دی چې ډېر موټرونه جوړوي. یوازینی جاپاني سړی چې په 1914 کې د ټایټانیک د بیړۍ له غرقېدو ژوندی پاتې شو ماسابومی هوسونو و چې په خپل هیواد کې به خلکو ورته ډارن ویلې ځکه هغه د نورو مسافرو سره نه و وژل شوی. په جاپان کې د ماشومانو په پرتله زاړه خلک ډیر دي. همدارنګه په دې هیواد کې د زیږون کچه خورا ټیټه ده. برسیره پر دې په دې هیواد کې د لویانو ډایپرونه د ماشومانو په پرتله خورا ډیر پلورل کیږي. په جاپان کې هر کال شاوخوا 1500 زلزلې کیږي. دا و زموږ چمتو شوي معلومات. هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلي وي. د داسې نورو مطالبو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب او په کمنټونو کې مو خپل نظریات را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم.